بسم الله الرحمن الرحیم. محترم لودین صاحب او محترمو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو افغانانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دغه څلورم پروګرام ته د افغانستان د سولې د ذهنیت د جوړولو په محتوا کې د اړتیاو او وړتیاو په باره کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. دغه پروګرام د نرمو مهارتو په ساحه کې څلورم پروګرام ده او لودین صاحب مهرباني وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته درانه صاحب او له دې لارې نه ټولو وطنوالو ته په نیکو شیبو کې وړاندې کوم هیله ده چې روغ جوړ اوسي او دغه پروګرام چې تاسو یادونه وکړه خیر په خوشحالي سره په دې پروګرام کې ګډون ولري او له خپلو نظریاتو نه موږ مستفید او برخمن کړي. ډیره مننه. خواهش کوم. هموطنان عزیز، پروگرام چهارم در سلسله پروگرام های مهارت نرم برای به وجود آوردن ذهنیت صلح در افغانستان شما را خوش آمدید میگیم و از همه بیننده خواهش میکنیم که پروگرام در صفحات اجتماعی خود شریک کنه که دیگه دوستا و هموطنان ما هم از این مستفید شوه و هم از نظریات خود ما را مستفید بسازه. دیگه خدا کنه که چند دقیقه، یک ساعت، یک چند دقیقه که همراه ما هستین وقتتان به خوبی تیر شوه و این پروگرام شما قابل استفاده و مفید بیابین. لودین صاحب څه رقم به شروع کو؟ هغه یو د موږ یو عمومي فرمول د هغه ځای نه به شروع کو. هغه واقعا چې هغه بنیادی خبرې چې موږ او تاسو مخکې د دې د پروګرام د مقدمې سره تړاو لري او یو نوع رابطه لري له پخوانیو موضوعاتو سره. که یو ځغلنده نظر موږ وکړو چې د فردي او ټولنیز پرمختګ هغه بنیادي سټیپونه یا برخې په هغو کې دا پروګرام بیا ځان ښکاره کوي، نو هغه کلي یا هغه مقدمه که چیرې موږ وښیو په دې کې بیا نو کولی شو چې مثلا په همدغه شکل کې وطنوال موږ سره وي کولی شو چې د پروګرام دغه لړۍ پکې وښیو چې موږ دغه برخه کې یاستو. نو د دې لپاره چې د موږ ټولو حافظه لږ ذره تازه سي، تیر هفته موږ دغه سلاید د تاسو سره شریک کړو او په هغې کې مو ویلې چې د انسان د ودې مراحل دوه مرحلې لري او درو ساحو کې درې مقامه دي چې انسان په هغه کې ژوند کولی شي او د دغو مقامونو منځ امکان لري نور مقامونه هم وي، اما دغه هغه مهم دي. اول دا چې په ابتدا کې یو انسان چې پیدا شي په دنیا کې د محتاجي په دوره کې ژوند کوي او د دې لپاره چې حالت د بلوغ او حالت د استقلال او حالت د خودکفایي ته ورسیږي وخت غواړي او وده دوی وکړي. په ځینو حالتو کې طبیعتا دوی وده کوي، مثلا د جسمي نقطه نظر نه هر څومره چې عمر تیر شي 14 15 18 کاله د حالت د بلوغ ته رسیږي، اما د دې لپاره چې د معنوي نقطه نظر نه، د احساسي نقطه نظر نه، د فکري نقطه نظر نه دوی هم حالت د بلوغ او خودکفایي ته ورسیږي. نو په لار کې ځینې خنډونه دي چې د یو خنډونه باید تیر شي. اول خنډ د ژبې زده کول دي، یعنی د هغه په هر ساحه کې چې موږ یو د هغې ساحې یوه مختلفه ژبه ده، مختلف اصطلاحات هلته موجود دي، باید هغه زده کړي. بیا موږ وویلې چې یو انسان په خپل مقصد د پیدایښت مقصد باندې پوه شي او بیا انضباط ولري چې په کافي اندازه منابع او وسایل تخصیص کړي چې د مقصد د رسېدو لپاره یې تخصیص کړي وي. د خودکفایي مرحلې نه د
د فلاح او سلام مرحله چې هغه بله ساحه ده، یو عالي ساحه ده، هغه ته رسېدل بیا نو تنهایي سره نه کېږي. په هغه لپاره باید یو ګروپ، یو کمیونټي، یو ټیم جوړ کړی، کورنۍ څو نفر سره یو ځای شي. او په هغه وخت کې بیا هم دوی درې مختلف خنډونه لري چې یو د ایګو مدیریت ده، بل د فهم او تفهیم مهارتونه دي، او بل د تعاون مهارتونه، یو د بل سره تعاون وکړي. نو دغه باندې موږ خبرې وکړې. لودین صاحب بیا مو ویلې چې نن به موږ د ژبې په باره کې غږیږو، دغه ژبه لسان چې موږ خبرې پرې کوو، دغه به د موږ مضمون وي، په هغه باندې به وغږیږو. نو رښتیا هم دغه اوس په دې سلاید کې ښکاره شوه چې موږ د دې لپاره چې د ودې مختلفو مراحلو وګورو، او یا موږ پکې د خپل ځان یا د یو ټولنې د انکشاف مختلفو مرحلو کې وړاندې تګ مخکې خنډونه وګورو چې بعضې ټولنې څنګه بیرته پاتې دي، څنګه اشخاص څنګه یو تعداد بیرته پاتې کېږي، یو تعداد مخته ځي، یا حتی ماشومان هم د خپلو مقاصدو ته د رسېدو دپاره الله تعالی په طبیعي توګه باندې ماشومان اول ژبه زده کوي، بیا زده کوي نسبتا له نورو نه. د پښتو ډېر ښه متل دی، خپله ژبه هم قلا ده هم بلا. د ژبې دغه مسله هم شته چې په ژبه باندې هم د حفاظت او د مسؤلیت تدابیر کېدای شي، هم وایي هغه دري کې هم یو متل ده چې وایي زخم شمشیر جور میشه، زخم زبان جور نمیشه. دغسې یو متل شته. دیگه لودین صاحب برای که امی موضوع یک تعداد مردم به یک جمع میرسه و یک تعداد نمیرسه پس میمانه، چطور سریزی یک سلاید میخوایم نشان بدیم برای شما و برای شما خود دیدن معلوم در میمانه. امی اصول پارتو میخوایم تشریح کنیم که در جامعه چه قسم کار میکنه. ویلفریدو پارتو یک اقتصاددان ایتالیایی بود و اونا بعد از مطالعه جامعه اروپا به این نتیجه رسیده بود که در هر جامعه اروپا که مطالعه کرده 20% نفوس 80% دارایی زیر کنترلشان بوده، دارایی و ثروت و جایداد و کل چیز، و باقی مانده 80% نفوس سر 20% دارایی و جایداد و ثروت باقی مانده با هم رقابت میکنند. و این حالت در هر جای است، در هر جامعه یک قانون طبیعی به قسم یک قانون طبیعی پذیرفته شده و میگه که حتی در یک صنف هم 20% نمره خوب میگیره، باقی مانده در حالت وسط میمانه و یک تعداد کم هم ناکام میمانه، 10% 5% ناکام میمانه و دیگه در حالت اوسط است. دیگه امی موضوع رو میخوایم تشریح کنم به یک سلاید و راجع امیر پس مراجعه کنیم به می فرمولی که پیشتر ما سرش گپ زدیم، سر می 3 مرحله که برای رشد انسان است. د تاسو په اجازه باندې که دغه یو سلاید دغه یو ګراف به جوړ کړو، خصوصا هغه خلک چې په ماتماتیکس او په ریاضي او په دغه شیانو کې وارد دي، په دې باندې به فکر وکولی شي. نو که موږ فکر وکړو چې دغه خط نفوس له صفر نه شروع کېږي تر د ټولنې هغه د کمیونټي هغه د ګروپ نفوس، او دغه طرف هم هغه شاخصونه دي. په هر شاخص کې مثلا په هر تجارت کې وګورئ، مثلا 60% ډېر کامیابي، 70% متوسط او 10% ناکام سي. دغه رقم سره په تعلیم او تربیه کې، په زراعت کې، په هر شي کې چې وګورئ دغه یو شاخصونه دي. نو په هغه حالت کې موږ راجع کوو دغه د موږ اولی سلاید ته درې
ساحې دي، 3 مرحلې، 3 ساحې. یوه ساحه رابسو دغه نفوس داسې ده چې اکثریت خلک په دغه اوسط حالت کې دي او یو کم تعداد خلک هغه د ټولنې د لاندې د فقر په ساحه کې او هغه یو تعداد 0.5% 15% د فلاح او سلام په عالی ساحه کې دي. نو که دغه ته نمونه ورکو، دغه د محتاجي او د قرباني ساحه او دغه عادي ساحه چې هغه د خودکفایي او د استقلال دوره ده او دغه بل هم چې 15% خلک دي عالی ساحه کې او هغه عالی ساحه د سلام ساحه ده، د بریالیتوب ساحه ده، د فلاح ساحه. مخکې موږ ویلې چې د دغه ودرې زه قلم باندې ښودلی سم کنه. نو مخکې موږ ویلې چې که له دغې ساحې نه موږ غواړو چې تیر سو دې خواته، 6 خنډونه موږ ته دي. نو دغه خنډونه په داسې رقم دي چې موږ امکان لري چې له دغه ساحې نه د استقلال له ساحې نه عالي ساحې ته لاړ سو، اما دغه 6 خنډونه دلته راځي چې د هغو نه باید موږ عبور وکړو. باید له هغه نه موږ کولی سو او دا هم امکان لري چې په ټولنه کې دغه منحني خط بیخي داسې حرکت ورکړو چې ډېر خلک که دغه شیان چې موږ تشریح کوو دلته خلک یې تطبیق کړي، د دغه خنډونه عبور وکړي، دوی به ټول عالي ساحې ته لاړ شي، هغه ټولنه به په عمومي صورت سره پرمختګ کړی، ارتقا به وکړي. نو امکان لري چې یعنې دغه ټول خط داسې تیر شي او ډېر کم خلک په یوه ټولنه کې ډېر کم خلک په حالت د فقر کې وي یا په حالت د محتاجي کې وي او پخوا نه ډېر کم خلک په هغه د خودکفایي او استقلال او یو ډېر تعداد د خلکو دوی وکولی شي چې هغه عالي ساحې ته لاړ شي او هغه ټولنه خپله همدغسې هغه کریټیکل ماس یې په اصطلاح چې عالي ساحې ته لاړ شي، ټولنه همدغسې وي او ځینې ټولنې اوس ته په اروپا کې چې دغسې ساحه کې ژوند کوي. درانه صاحب، دا خو تاسو خو آیا امکان د دې لري چې بعضې ټولنې دغه د خودکفایي ساحه تاسو لږ تر وسیع او پراخه ښودلې ده؟ آیا د داسې ټولنې شته چې د محتاجي یا د قرباني ساحه یې پراخه وي، دغه اوله ساحه دي؟ معلومدار چې په راتلونکي پروګرامو کې موږ په هغه باندې بیا بحث کوو او هم ښیو فورمولونه چې کوم فورمولونه استعمال شي چې دغه د فقر ساحه چې ډېره پراخه وي په څه رقم سره یې کمه کړي او په څه رقم سره هغه ساحه چې په هغې کې عالي ساحه وي، خلک ښه ژوند کړي، د فلاح او سلام په حالت کې هغه لویه کړي. نو هغه د راتلونکي پروګرامو کې به انشاءالله بیا پرې غږېږو. یعنې دا هم یو واقعیت ده چې بعضې ټولنو کې افراد یا وګړي یا ټولنې ډېرې د هغه ساحه کې اصطلاح، یعنې دا ساحې قابل د دې دي، اما عام فورمول یې دا ده چې 15% یعنې که څوک کار ونه کړي په عادي حالت کې دغسې کېږي چې 15% 80% ثروت د دوی په لاس کې او ډېر خلک په دغه عادي ساحه کې اوسط ساحه کې او یو تعداد خلک هم د فقر په ساحه کې. په هغسې ټولنو کې د فقر خط راټیټ کړي، یعنې د دې لپاره چې داسې ونه ښیي چې دا ټولنه بیخي د فقر په ساحه کې ده، د هغه خط یې راټیټ کړي، وایي چې د فقر د خط لاندې دغه خلک کم دي، دومره زیات نه دي. خو دا بعضې سایې چې ښیي
په د افغانستان په د وضعیت په خاطر باندې چې د خلکو زندگی سره هم ده داسې 1% نه پوهېږم چې څومره به رښتیا وي بعضې 40% ښیي بعضې 8% ښیي 8% ښیي چې دغومره د یعنې ورځني معیشت په بنیاد باندې هم دوی د مشکلاتو سره مخامخ هغه د ملګرو ملتونو احصایې پخوا ویلي وو چې 2 کاله مخکې بعد له دې چې دغه لوی تحولات په افغانستان کې راغلل 28 میلیونه خلک تقریبا 15% خلک دي د فقر د خط د لاندې راټیټ شوي دي تیر هفته او که 2 هفتې مخکې ما یوه احصایه ولیدله د عین مؤسسې له خوا نه چې اوس 23% ته هغه 23 میلیونه ته راکم شوي یعنې ژوند لږ زره ښه شوی ده یعنې وضعیت معیشتي بهتره شوی ده لږ زره ښه شوی ده یعنې یو 15 میلیونه خلک ژوند یې نسبتا ښه شوی دغه احصایه نو نه پوهېږم چې څومره حقیقت لري نه لري هغه نو ولا عالم دین چې لاړو سو د نن پروګرام لپاره چې په دغه کې دغه اول خنډ چې د ژبه ده د دې لپاره چې موږ وکولی سو یوه نوې ساحه ته ځو او په هغه ساحه کې کامیاب واوسو نو د هغه لپاره موږ د هغې ساحې ژبه باید زده کړو ژبه پومي نو د دې لپاره چې دغه موضوع واضح شي د موږ لپاره گپ بزنیم که زبان چی است درباره زبان درباره لسان گپ زدنی که ما صحبت میکنیم خاطر مردم افهام و تفهیم میکنیم این یک ذره حلاجی کنیم اینطور فکر کنین که یک توته یخ است توته یخی که در او پرتی زیادترش در زیر او میمانه یکیش از او بالا میایه آیسبرگ کیره آیسبرگ میگه دیگه ما زبانم با می قسم یک مقایسه میکنم که به 2 حالت است زبان به 2 قسم وجود داره یکیش امی زبان بیان و عیان یعنی د عیان او بیان زبان چې موږ خبرې پکې کوو خلک ویني او یو بل ساحه او هغه کلمې دي هغه اصطلاحات چې موږ له خپل نه راوځي موږ خبرې پکې کوو د دې شاته ډېر شیان نورم دي او هغه ته ما عنوان ورکړی چې دا چوپه ژبه ده یعنې سایلنت لنګویج زبان خاموش چې خلک خبرې نه پې کوي اما ډېر زیات تاثیر لري او په هغه کې کوم شیان موجود دي په هغه کې دغسې شیان دي لکه هغه فرضیات او محرکات چې د جملو شاته کار کوي او په هغه کې د انسان شخصیت شامل ده که چېرته مثلا یو موضوع منځته راسي او 2 نفر وي یو نفر مثلا عصبي انسان وي او یو نفر هم ښه په خپل اعصابو په احساساتو کنټرول لري او د یوې واقعې سره مخامخ سي د دواړو عکس العمل او د دواړو خبرو به یو د بل نه فرق کوي هغه نفر چې عصبي وي یو قسم ژبه به استعمالوي هغه چې عصبي نه وي او ښه داسې په ځان باندې کنټرول لري هغه بل رقم ژبه استعمالوي بل د انسان اخلاق موږ پیګو مثلا په دغه سوشل میډیا کې خلک څه خبرې کوي یو نفر یو چیشي پوسټ کوي او نور خلک تفسیرې پې کوي هغه د تفسیرونو د دوی اخلاق معلومیږي چې دوی چیشي لیکلي دي بل د دوی انسان نفس د ایګو هم په هغه باندې تاثیر کوي که یو نفر خودخواوي او یو نفر متواضع وي د دوی عکس العمل د دوی خبرې یو د بل نه فرق کوي بل دا چې مسؤلیت پذیر دي که نه دا قبلوي چې د خپل محیط کې دوی مسؤلیت لري او په هغه باندې کار وکړي او یا دا چې مسؤلیت په نورو خلکو باندې اچوي د
د دوی نیت څه شی ده د ابتدا نه هغه نیت هم بیا دغه په شخصیت او په اخلاقو پورې اړه لري اما بیا هم کیدای شي چې په جدا ډول باندې سړی فکر پرې وکړي د دوی اهلیت څومره په هغه خپل مسلک کې په خپل وظیفه او په کار کې څومره اهلیت لري او مهارتونه او داسې نور شیان ډېر نور شیان هم دي چې دا ټول د اوبو نه د لاندې دي ډېر خلک نه پوهېږي چې دا خبره ولې وکړله اما یو تعداد خلک چې دغه مهارتونه زده کړي هغه د بیان د ژبې نه پوهېږي چې د دغه شاته دوی څه شي نظر لري نظر یې څه ده فرضیات یې څه شي دي محرکات یې څه شي دي ولې داسې خبر وکړه یعنی عادي خلک په اصطلاح په افغانستان کې ویل چې په شفتالو باندې پوهېږي اما په شف باندې نه پوهېږي اما یو تعداد خلک بیا چې څوک شف هم ووایي پوهېږي چې مقصد یې څه شي یعنی دا د شف خبرې شاته مطلب همدغه برخه ده چې هغه چوپه ده هغه چوپه ده رښتیا ظاهرا هغه په داسې شکل باندې بیانوي چې یو شمېر خلک پرې پوهېږي یو شمېر خلک نه پوهېږي و هغه کتره گفتی یا کتره و کنایه و پشت سر کل از این چیزا اینمی چیزا است که شخصیت و اخلاق و ایگو و مسئولیت و نیت و اهلیت و مهارت چیزای دیگه پشت سرش است که ظاهر نمیشه و در باطن اینمی چیزا محرک امو گفتار بیانه که واضح گفته میشه عیان است امو محرکایش اینمی چیزا است نو که چیرې موږ اوس غواړو چې د موږ د مطالبو عنوان عمومي دا ده چې په ټولنه کې د سولې ذهنیت حاکم سي او د سولې د ذهنیت د خپرولو لپاره همسې ژبه هم پکار ده د سولې ژبه پکار ده سولې ژبه پکار ده نو د سولې د ژبې د جوړولو دپاره شاته دغومره شیان هم پکار دي چې هغه څنګه مطالعه سي اما په انفرادي ډول کې یو انسان وغواړي د خودکفایي ساحې ته لاړ شي د خودکفایي ژبه باندې باید دوی تسلط ولري او دغه راتلونکي سلاید کې زه غواړم چې ځینې اصطلاحات چې عموما په ټولنه کې خلک استعمالوي په یوه باندې خبرې وکړو او لودین صاحب که پزده کیږی د اشتهاری که 2 روز پیش ما کرده بودیم گفتیم اگر بعضی بیننده میخواین در موجه اگر میخواین بیان و ببینن که خودشان در کدام درجه در زبان است اگر یک چیز نوشته کنن بازیجا مقایسه کنن که قطعی اصطلاحات که چطور چقدر رشد و نمو کرده در این ساحه و چطور میتونن به مقام موافقت خود برسن دیگه خدا کنه بعض دوستا که دریجه باشه امی کار کرده باشه ولی ببینن دیگه لودین صاحب ما بعض اصطلاحاتی که مروج است اینجا نوشته میکنم باز سرش گپ میزنیم که در کدام در ساحه زبان قربانی است یا زبان عادی است یا این زبان موافقت است یا این زبان صلح یا هر چی که است سر از مو گپ میزنیم چطور؟ بریازی که ما از یک ساحه که میخوایم بالا بریم زبان از او را اول باید آدم یاد بگیره یعنی ضرور است که زبان از او یاد گرفته شود یا حداقل از امو در درون شخصیت تغییراتی به وجود بیاید تا امو اصطلاحات و کلماتی که ما به او صحبت میکنیم نمایندگی از امو بخش تانسته باشد یا بستور عام اگر ما به شکل سمپل امی مناظرات یا مباحثات و میزهای گردی که در تلویزیون است یا تودی خبری و گرم خبری و سړی خبری دا د سمپل په توګه باندې وګورو یا د دنیا خبرې چې په افغانستان باندې تلویزیونونه څه تبصرې کوي څومره الزامات یا مثلا رښتیا او دروغ څومره ډیر دي پکې کنه
چې افغانستان کې څه حالت او دنیا څه رقم خبرې جوړوي یا کوي هلته ټولو کې ژبه استعمالیږي. نو دا کې به موږ تاسو وګورو چې څه رقم ژبې استعمالیږي. دا مهم ده. د ما په نظر باندې ډېر ښه مثال دا ده چې که مثلا یو نفر یا تنه پښتو په دري باندې وارد وي او دوی لاړ شي همسایه هېواد ته یا امریکا ته یا اروپا ته یا استرالیا ته یا روسیې ته یا چین ته یا بل ځای ته لاړ شي، نو د دوی به ډېر لوی مشکلات ولري چې د هغه ملک ژبه یې نه زده. اول مشکل همدا ده رښتیا چې هلته لاړ شي د دې لپاره چې یو ښه محترم مناسب ژوند ولري د هغه ملک ژبه باید زده کړي. او هلته هم ژبه دغه دوه حالته لري، یو یې ژبه د بیان ژبه ده، یو یې شاته محرکات دي، په هغو باندې باید ځان پوه کړي او مختلف اصطلاحات په عین وخت کې حتی په یو عادي ټولنه کې هغه خلک چې مثلا یو کسب او کمال کې مهارت لري د هغو ژبه نسبت له هغو نه چې په بل کې مثلا د ترکاڼي یوه فابریکه کې خلک کار کوي د هغو ژبه ډېر فرق لري نسبت له یوې ژبې نه چې په مکتب کې څوک غږیږي، یا هغه ژبه چې ډاکټران یې کاروي، هغه ژبه چې انجینران یې مثلا کاروي، که پخوا باندې ناستې سره یو میز کې یو رقم خلک ناستي، بل میز کې بل رقم خلک ناستي، حتی دوی د اصلي ژبه یې وایي انګلیسي یا پښتو یي، خو که چېرې پښتو یا دري په یو میز کې انجینران ناستي هلته دغسې اصطلاحات او خبرې د خپلو خبرو په منځ کې استعمالي چې هغه خپله یو بل پې پوهېږي، هغه بل ګروپ نه پې پوهېږي. یعنې داسې شیان هم مسلکي ژبې دي. نو لکه که دا وګورو افقي باندې مثلا ډاکټران په یوه ژبه غږېږي، انجینران په بله، دهقانان په بله، د حکومت مامورین په بله ژبه غږېږي، د اقتصاد والا په بله ژبه غږېږي. په عمودي ډول هم دغسې فرق لري. هغه خلک چې د لاندې د فقر په ساحه کې دي هغه په یوه ژبه غږېږي، او هغه چې په عالي ساحه کې دي د هغو ژبه بیخي فرق لري. نو د دې لپاره چې که موږ امید ولرو او موږ انګېزه ولرو چې لاړ شو په عالي ساحه کې، اول کار د موږ دا ده چې د هغې ژبه زده کړو. یا بیا زه لږ مثال وایم، هغه څوک چې په جګړه او په خصومت او په منازعه کې یو رقم دا هم یو هغه ده، هلته یو رقم اصطلاحات او ژبې استعمالیږي، او یو څوک چې مثلا د یو ظلم قرباني شوی یو رقم ژبه لري، یو څوک چې سولې او امن ته رسېدلي او په یو موافقه او یو د بل سره همکاري کې زندگی کوي هلته ژبه به فرق کوي. معلومدار فرق کوي. نو لاړ به شو دغه ځینې لغتونه به دلته ما یو تعداد لغتونه راجمع کړي، دوستان چې دغه پروګرام ګوري کولی شي نور لغتونه په دې کې ور علاوه کړي او په کومه ساحه کې چې راځي په هغې کې ولیکي. راځي لاړ به شو ودرېسه دلته. زه دا سلاید برابر کړم. یعنې ژبه نمایندګي د یوې ساحې کوي، نو تقریبا د ژبې له مخې نه پېژندل کېږي چې دا کومه ساحه ده. د مثال په توګه په افغانستان کې د جمهوریت خلکو ژبه او د تحریک طالبان ژبه یو د بل سره فرق لري. او دا واضح خبره ده. صحیح ده که نه؟ په همدغه رقم سره یا مثلا مختلف حزبونه په افغانستان کې خپل اصطلاحات لري. نو زه دغو ته لهجوي اصطلاحات وایم چې استعمالیږي، اصطلاحات لهجوي و تقسیم زبان در رقم سره. نو ځینې لغتونه دي زه وایم د بریا یا د عالي ژبې اصطلاحات یوه طرف ته، او د فقر او د قرباني ژبې اصطلاحات بل طرف ته. کېدای شي په دغه منځ کې ډېرې نورې درجې هم ورکړی شي. نو اول ابتکار
دا په کومه ساحه کې راځي، یا خلک چې قرباني او د محتاجي په ساحه کې د ابتکار کلمه استعمالي، یا هغه خلک د بریالوژي لغت ده د ما په نظر باندې ما دلته لیکلی. دغه لغتونه به دلته ټول چې واچو بعد لیغنه به بیا خبرې پرې وکړو. مثلا عمل، مثلا مسئولیت اخیستل، فعالیت، د ځان محاسبه، تعلیم، تربیه، کمال، سلامتی، عافیت، تعقل، کیفیت، ظفر، شجاعت، کمیت، شکران، همت، جرأت، غیرت، شکایت، معذرت، شرم، قربانی، ناتوانی، د ځان خلاصول، غفلت، ملامتی، کفران د نعمت، قلت، انکار، تغافل، انتقاد. دغسې لغتونه ما راټول کړي، نو امکان لري په دې کې نور لغتونه هم خلک پر علاوه کړي. نو په عین وخت کې کېدای شي چې یو نفر چې یو مضمون ولیکي، یوه فقره، یوه صفحه یو مضمون ولیکي، بیا یې حلاجي کې چې په هغې کې څومره لغتونه دوی استعمال کړي، د شکایت څومره د ابتکار استعمال کړي، څومره د تعلیم او تربیه د زده کړې لپاره څومره مسؤلیت په ځان اچولی، څومره د شکران اصطلاحات کې دي، څومره د ملامتي نورو خلکو باندې ملامتي اچول، څومره انتقادي دي، څومره دغه ټول شیان سړی پوهي چې د دغه نفر شاته محرکات یې څه شي دي، هغه شخصیت او هغه اخلاق او نیت او شیان چې موږ مخکې خبرې پرې کړې وې. نو دلته یوه پوښتنه ده چې په نوشته کې تاسو د نوشتې یادونه وکړه. ځکه چې نوشته کې ډېر خلک کوشش کوي چې بعضې پوښونه واغوندي، خو په ظاهري خبرو کې یا بحثونو کې ښکارېږي چې هلته که چیرې سمپل یا نمونه واخیستل شي چې یو دوه کسان چې یو د بل په مقابل کې ناست دي، یا یو دوه ګروپه یو د بل سره، یا مثلا خبرونه موږ اورو د یو خبر په تبصره کې خلک تبصره کوي، هلته که سمپل واخلو دلته داسې خطکشي کوو چې هلته څه رقم خبرې کېږي، یا دوه لوري په مقابل د یو بل کې چې کله که چیرې هغوی د فلاح او د سلام په ساحه کې څنګه خبرې کوي یو بل سره، که هغه خلک چې د خودکفایي ساحه کې څه رقم خبرې کوي، که هغه خلک چې د محتاجي او په ساحه کې قرباني په ساحه کې تاسو د جمهوریت او د امارت اسلامي یا د تحریک طالبان خبره وکړه. دا اوس وضعیت کې چیرې موږ تاسو سمپل واخلو، نمونه واخلو چې څنګه خبرې دي، عوام څنګه خبرې کوي، خلک چې کار لري څه رقم خبرې کوي، څوک چې کار نه لري. نو له دې نه ما ډېره یو ښه سمپل اخیستی چې موږ د سولې د ذهنیت یا د امن او د خودکفایي یا د محتاجي په کومه ساحه کې وي، یا افراد حتی خپل هم ځان ارزوی شي که نه، چیرې موږ د ملامتۍ او د شکایت او د مسؤلیت نه د تېښتې. ځکه یو مثال به زه ووایم چې دا یو د موږ او تاسو د جامع یا ټولنې یو لوی واقعیت ته که ښکاره یې ووایو چې له مسؤلیت نه تېښته او د ملامتۍ بارول په نورو، دا د کومې ساحې ژبه ده، که نه دا څنګه ژبه ده؟ رښتیا همدا، یعنې د ویکټیمزم، ملامتي په نورو اچول، خپل مسؤلیت نه اخیستل، یا انکار کول، یعنی یو عمل چې تقریبا که خطې سړی تحقیق کې بالاخره د همغو پښو لمنې ته رسېږي او له هغه نه صاف انکار کوي چې هېڅ نه دي سوي. یعنی دا معنا د دې لري چې ولو که هغه خلک په اقتصادي لحاظ باندې ډېر لوړ موقف کې وي، سیاسي لحاظ باندې لوړ یا مهذبه شاته د هغوی شخصیت ښیي. که نه تاسو مخکې هغه د آیسبرګ یا د یخ
مثال ورکړي چې په یخ کې دننه د لاندې د هغوی د شخصیتي مقام یې په کوم حد کې دی دا ښیي. ډېر مهم ده. نو دغه دوو ژبو له منځه یو خط وباسو، معلومدار دا ډېر تقسیمي خط وباسو، دغسې یو سرحد، دا لکه دوه هېواده وګوره چې دغه سرحد ده، دغه فرضي خط ده، ځکه د ډیورنډ لاین دې خواته یوه ټولنه، دا خواته بله ټولنه، یا یو سرحد مثلا د مکسیکو د امریکا له منځ، یا سرحد د کاناډا او د امریکا له منځ، یا دوه هېوادونه چې مختلفې ژبې پرې غږیږي. مثلا د مثال په توګه په اروپا کې د آلمان او د فرانسې له منځ، دوه چې فرانسوي غږیږي، نو یوې خواته مثلا فرانسوي، بلې خواته آلماني، هغه مختلف اصطلاحات. دلته یې ګورو، یو د قرباني ساحه ده، د قرباني او د محتاجي ساحه، بله د فلاح او د سلام ساحه ده، دغه سرحد ده د دوی له منځ. اخواته اصطلاحات د یوې ژبې خلک استعمالوي، دې خواته د بلې. نو کله کله داسې امکان لري موږ په دغه عادي حالت کې یو او د فلاح او د سلام ساحې ته نه یو رسېدلي، موږ امکان لري کله د یوې ساحې اصطلاحات استعمال کړو، کله د بلې ساحې. دغسې وګوره چې لکه موږ دغسې لکه په یوه تیاره کې لاړ شو، کله په د یوې ساحې په فضا کې یو، کله د بلې ساحې په فضا کې، کله د بریالیتوب اصطلاحات استعمالوو، کله د قرباني او د محتاجي اصطلاحات استعمالوو. اما یو زیات تعداد خلک چې دي په دغه سرحد کې ژوند نه کوي، دوی یا ټول عموما په یوه ساحه کې ژوند کوي، او هغه کم خلک 10%، 15-20% خلک چې د فلاح او د سلام ساحې ته رسېدلي، هغه عموما د ژوند نه شکایت نه کوي، د نورو خلکو نه شکایت نه کوي، ملامتي په نورو باندې نه وراچي، او خپل هغه مسؤلیت هم په خپل اخلي، ځان محاسبه هم کوي، او دغه ټول اصطلاحات راجع کیږي، دوی په دغه ساحه کې ژوند کوي. اما یو تعداد زیات خلک، او معذرت هم غواړم چې ووایم چې اکثر افغانان په دغه ساحه کې ژوند کوي، چې هغه دلته لکه دغه سور خط په دغه ساحه کې، او دغه اصطلاحات استعمالوي. او دغه اصطلاحات د ما په نظر باندې دغه د مبارزې مکتب چې افغانستان ته راغی د دیموکراسي په لسیزه کې، او د موږ چیز فهمانو قبول کړه چې موږ به بس بې له مبارزې نه موږ نشو کولی چې بل کار وکړو، او دغه نوي نسل ته دا شیان ور زده کړل. بس د حکومت نه دوی شکایت کوو، د امپریالیزم نه دوی شکایت کوو، د سوسیالیزم نه دوی شکایت کوو، د همسایګانو نه دوی شکایت کوو. ټول اوس بیخي د افغانستان یو عادي ژبه شوې ده. نو دغه شای کې لږ زره یوه دقیقه پې داسې ماکس وکړو، او له هغه وطنوال یا کسان چې موږ سره دلته دي یا دا سلاید ګوري، دغه ما ته خو دا چپه خواصې ناتواني، د ځان خلاصول، ملامتي، انتقاد، کفران یا د یو حالت نه منل، انکار، په دې کې دا خو تقریبا معمول شی همدا دی. ښه ډېر چیز فهمانو تاسو یاده کړ، ښه ځوان به یې، ښه تکړه به یې، حتی درس به یې ویلی، پوهنتون به یې ویلی، خو دغه رقم ژبې پکې یعنې په له خولې نه یا له اعمالو نه یا کړنو نه داسې شی راوځي. یعنې دا یو ښه معیار یا انډیکیټر ده چې موږ د خپلو ځانونو کتنه پکې کولی سو چې موږ کوم حالت کې یو. که موږ غواړو چې پرمختګ وکړو له دغسې یو حالاتو نه، یا د دغسې یو ژبې له استعمال نه چې د دغه شي نمایندګي کوي، دې نه تر څو ونه وځو، یعنې دننه شخصیت کې هم بدلونونه راسي، یو پوهنه رامنځته سي، یو مسایلو باندې پوهېدنه منځته راسي، یا د سولې ذهنیت، یا د یو ژبې شاته کوم ذهنیت حاکم ده،
نو دا یو ډېره ښه د محاسبې او د کتنې د ارزونې یو نمونه ده چې موږ په کوم حالت کې یاست. یعنی خپل ژبه سړی د دغه سلاید نه عیارولی شي چې موږ په کوم ځای کې یو. ما یو څه اورېدلي وو چې وایي اصلي شیان چې شاته دي ستاسو په هغه د یخ په هغه کې ویل چې وایي کله څوک په قار شي څوک په اصطلاح یو مشکل یا ستونزمن حالت سره مخامخ شي بیا د شخصیت اصلي شیان راوځي وایي. رښتیا. نو دغه شیان چې په دې سلاید کې را یو ځای سوي دي نو دا یو ښه نمونه ده چې موږ کولی شو چې دا د خلک چې یو د بل سره په تقابل کې دي. په خاصه توګه افغانان په داسې یو مرحله کې اوس ضرورت د دې لري چې د خودکفایي په لوري باندې خوځښت رامنځته شي ځکه ظاهرا یو حالت آرامش راغلی دی په عوض د دې چې دا ارامتیا یا امن هم اخلال کړي. که وکولی شي چې د خودکفایي په لوري او د فلاح په لوري باندې لاړ شي نو اول ضرورت دا ده چې د ژبې اصلاح رامنځته شي. یعنی دغه خنډ نه تیر شو موږ. ډېر مهم ده رښتیا. نو که دغه سلاید ته بیرته راسو او د هغه پخواني سلاید سره یې وکړو هغه شیان چې موږ غږیږو په هغه باندې خبرې کوو هغه عیان ژبه د موږ د بیان ژبه څه ده که دغه اصطلاحات پکې وي چې دا موږ مخکې دلته کار پرې وکړو که دغه اصطلاحات پکې وي دغه د فقر او د قرباني نو موږ پوهېږو چې اصلا موږ د فلاح او د سلام د ساحې ژبه هم نه ده زده او چې ژبه هم نه یې زده ورسېدی هم نه سو. یا دننه د موږ دغه خپله ذهني وضعیت یا شخصیتي وضعیت داسې تر اوسه هغه حد ته نه ده رسېدلی چې موږ هغه ژبه وکاروو. د دې لپاره چې هلته لاړ شو هغه ژبه زده کړو د دې لپاره چې هغه ژبه زده کړو او په طبیعي حالت سره راسي موږ دلته کار لرو چې وکړو موږ دغه خپل شخصیت اخلاق او ایګو څخه مدیریت کو د موږ مسؤلیت څخه واخلو او نیتونه هم څخه وي څخه موږ وکولی شو چې اهلیت هم زیات شي او مهارتونه څخه لاسته راوړو تر څو د هغه د بلې ساحې ژبه زده کړو یا د هغې ساحې استحقاق یا هغه ساحې ته ورسېږو یعنې دا طبیعي ده چې مستحق شو د هغې ساحې مستحق د هغې ساحې شو یا د هغې اهلیت پیدا کړو. داسې مهمه خبره نو مهم ده او ډېر وخت به د دوستانو نور نه کوو دلته بریالی سهران سلامونه ویلي ډېره مننه سهران صاحب. نور دوستان هم که دغه پروګرام وینئ کولی شئ تاسې دلته خپل نظریات شریکئ خپل تجربې د موږ سره شریکې کړئ که اوس یې نشئ کوئ مصروف یې کولی شئ وروسته او که دغه پروګرام تاسې په خپلو ټولنیزو پاڼو کې شریک نور دوستانو نه هم خواهش کوو چې خپل نظریات په دغه ساحه کې واچوي. نه پوهېږم چې موږ وکولی شو دغه موضوع هم داسې په ساده رقم سره تشریح کړو چې خلک پرې پوه شي او که نه خو کوشش هم کړی تر یوه اندازې پورې چې داسې تشریح کړو خلک پرې پوه شي چې مهم دا ده چې که موږ غواړو د موږ ژوند ښه شي د بریا په طرف باندې لاړ شو دا د بریا د طرف ژبه په ورو ورو زده کړو او په هغه رقم سره په مخ لاړ شو. او دا د انساني موفقیت او کامیابی او بریا لپاره په دغو ساحو باندې کار کول یعنی د خپل ځان باندې کار کول لکه څنګه چې تاسو دغه د شخصیت او اخلاق او ایګو مسؤلیت او نیت او اهلیت او مهارتونه دي په دغو ساحو کې چیرې موږ کار وکړو هر ساحه د زندگی هر مسلک کې کووسو نو انشاءالله چې دا د خودکفایي او د فلاح په لوري باندې په شخصي توګه او یا په ټولنیزه توګه باندې تاسو کله د یو مثال واردوئ چې د پخې خښتې جوړېدل که چیرې یو ښه بنیاد مثلا افغانستان کې اوس یو بنسټ ایښودل سوی ده ظاهرا امن ده خو د دې هغه د جوړښتونو بنیاد دپاره یې پخې خښتې پکار دي کله چې پخې خښتې یعنی خلک داسې پاخه خلک جوړ شي چې تر څو د دې دیوالونه د دې بنسټونه جوړ شي جوړښتونه رامنځته شي خدمات عرضه شي
د آبادی کارونه ډیر وشي نو پخو خښتو ته ضرورت ده یعنی پخو تیږو ته ضرورت ده چې ترڅو بنیادونه پاخه شي. یعنی دغه شپږ خنډونه که موږ وکولی چې د دې نه تېر سو نو د خامو خټو نه موږ په ښې خښتې ته رسېدی شو په انفرادي ډول باندې. یا مثلا که ټولنې ته داسې فکر وکړو چې ټولنه جامعه مثل یک تعمیر واره باشه و تعمیر دوامدار باشه، مستحکم باشه، هر باد و طوفان و سیل که بیایه سرش تاثیر نکنه، باید مواد از او هم متپخته و محکم باشه. جامعه رو اگر ما مد نظر بگیریم، اگر جامعه از گل و لای جور شده باشه زود از بین میره، اما اگر از خشت و مواد پخته جور شده باشه هر قدر که سرش طوفان و چی بیایه در جای خود میمانه دیگه. به نظر ما اگر ما کوشش کنیم اینمی 6 مانعی که دم راه ماست که ما از حالت گل و لای به اصطلاح به حالت یک خشت پخته برسیم، دمی ساحه کار ضرور است کار کنیم و او کارم که بسیاری کارش هم میشه در این ساحه میشه. اما فرضیات و محرکات و انگیزه ما که ما چه انگیزه داریم، امید ما چی است؟ امید ما است که دیگه مردم برای ما کار کنه یا هدف ما و انگیزه ما است که نه ما خود ما باید سرنوشت خود ما تعیین کنیم. و وقتی تعیین میکنیم ما این چیزا را کار داریم. ما میخوایم که شخصیت عالی داشته باشیم، اخلاق بهتر داشته باشیم، ایگوی خود مدیریت کرده بتانیم، ای وضعیزی که او درزاده و تربور چورتیایی پو پفتو که بیوزی که اونا را دشمن فکر کنیم، اگر ما ایتو مهارت پیدا کنیم که اونا را به دوست تبدیل کنیم. اگر مثلا نیت ما خوب باشه، مسئولیت از رو بگیریم که ما دیگه متکی به این چیز نمیشیم که دیگه ای کار برای ما کنه، خود ما ای کار میکنیم و نیت پاک داشته باشیم و هر روز کوشش کنیم که اهلیت ما زیاد شود، کمال ما زیاد شود در مساحه‌ای که ما میتونیم در اوجه خدمت کرده بتانیم و مهارت‌های خود زیاد کنیم. بالاخره از امی برای ما کمک میکنه که از این 6 مانع ما عبور کنیم و به مساحه فلاح و سلام برسیم. وقتی به شکل انفرادی ما در اوج رسیدیم، رول ما در جامعه که ما میخوایم یک رول داشته باشیم، اما رول ما بسیار موثرتر میباشه. یعنی میتونه که برای پلانگذاری انکشافی هم به گونه من حیث یک مدل از او کار گرفته شود یا استفاده شود که اگر ما میخوایم که دورنما یا لرلید یا ویژن خود طور ترسیم کنیم که ما یک ساحه فلاح و سلامت مد نظر بگیریم، ما به کدام قدمه ها میتونیم که به او ساحه برسیم. یعنی از لحاظ ذهنی و عملی اگر ما میخوایم که به ساحه سلام برسیم، کدام خصوصیات ما باید انکشاف بدیم. و یک مثال تقریبا شما ایرا گفتین که افغانستان از حالات مختلف گذشته، انقلابات عجیب و غریبی را در تاریخ خود داره. بعضی از مردمی که در ساحه بسیار محتاجی و با خصوصیات محتاجی انقلاب را میبره در ساحه رهبری و وقتی که در اونجا میشینه، چون در درون شخصیت از او یک بنیاد خالی وجود داره و توقع از او که او کارهای درست را انجام بده نمیتونه. بنابراین ما اکثرا سبب ناکامی ها و سقوطی از بسیاری از نظام ها را دقیقا ببینیم، ما میبینیم که خلاهای شخصیتی وجود داشته و همین زبان خاموش یا بخش خاموش سرش کار نشده، رفته در سطح بالا رفتن یک تعداد مردم کارهای را کردن که پای خود باز زدن اونم. بله بنان یک موضوعی است که میتونه که من حیث یک سامپل یا نمونه یا کلی در بسیاری از موارد از استفاده شود. مطلب ما ازی بود که اگر ما میخواهیم که
به طور جامع یک پلان انکشافی را هم در نظر بگیریم و برای کدام ساحه کار شود به شکل یعنی بنیادی. این چیزا اصولای بنیادی است، یعنی که ما اینجا مطرح میکنیم همه کل چیزایی که فوت کرده اونا را ما او را پس کردیم و با مثل موضوع بنیادی رسیدیم که این مشکل در اینجا است. یعنی یک مانع است که تا ما اینجا کار نکنیم سر چیزای مثل زیربنا و روبنا که میگن در افغانستان، infrastructure and superstructure، تا که با مزیر بنا آدم نره در روژا کار صورت نگیره. هرچی که رو بنا را سرش جور کنی و تعداد خام باشه به جای نمیرست. نو پروگرام با پتیجه بس کو زی فکر کوم یو موضوع ده، اما دیر مهم موضوعات هم شیان مسرا گرد کرل. نو خدای دیوی که چه دوستان خوش سی گرد تر واخلی خپل نظریات موږ سره شریکي او دغه پروګرام هم په خپل ټولنیزو پاڼو کې شریک کړي د نورو سره چې نور خلک هم د دې استفاده وکړي. بس نو ټول به خدای پاک ته سپارو تر بلې هفتې پورې انشاءالله. و خدا حافظ و ناصر دوستا، اگر این مسائل کمک به دقت تعقیب کنن و اگر مشوره های خود با امرای ما شما شریک بسازن، گرچه ما در این مطلب بسیار مسائل آمد اما به شکل بسیار ساده هم میتونه که در یک لای نزدیک کار گرفته شود، اما به شکل جامع، چون ما هم از جمله مردم سرزمین هستیم، فکر ما به بخشای مختلف میره، از خاطر بعضی از مثالهای مختلف در اینجا آمد و قضایای مختلف مطرح شد. امید است که وطندارای ما در جایی که هستند در کارهای بنیادی سهم بگیرند، به وجه ازی که زبان عکس العمل و ریاکشن داشته باشند، زبان به اصطلاح سازندگی و تعمیری ابتکار چطور به دست بگیریم. چیز دیگه که ما میخوایم بگویم که این پروگرام گرچه در فیسبوک میمانه، کاپیش میتونم ببینه، اما ما یک چنل به نام افغانستان پیس چنل در یوتیوب جور کردیم. انشالله که تا صبح این ویدیو در یوتیوب چنل هم می باشه و لینک یوتیوب چنل ما در یک کامنت ها میمانیم. اگر دوستا او را کلیک کنه برن اوجا و سابسکرایب کنه، باز برشان اول میایه وقتی که یک ویدیو نو در اوجا اپلود شد، برشان اول میایه که این ویدیو نو آمده، باز خبر میشن میبینه. و اگر او را تشویق کنین قطع دوستایتان که تا حال این پروگرام چهارم است، یعنی 3 ویدیو سابقه که سر 3 موضوع بسیار مهم اونم نشر شده دوریج موجود است، میتونه اونا رو ببینه. و دوی کولای شي چې د یوټیوب چینل کې مو ګوري او له خپلو دوستانو سره شریکي او په خپلو بحثونو کې دغه موضوعات مطرح کړي، خپل منځ کې که چیرې مطرح کړي، له دغه نه یا دوی خپلې تجربې پکې شریکې کړي، نو انشاءالله چې دا به د افغانستان د سولې د ذهنیت په پراختیا او تعمیري او آبادۍ کې برخه یا مهم رول ولوبوي او د دوی په خپل بریالیتوب کې هم رول ولوبوي. یعنې دا خو د شخصي بریالیتوب عمومي کلي ده، خو دا یو شخص په ټولنه کې تنها مجرد نشي اوسېدلی، یعنې په خلا کې، بلکې د ټولنې سره په روابطو کې انکشاف کوي. څومره چې دوی فعال اوسي، مبتکر اوسي، نوښتګر اوسي او د سولې او د سلام ژبې ته پراختیا ورکړي، نو دی خپل هم رشد کوي او نور هم ځان سره رڼا کولی شي. بس نو خدای پاماني به وکړو. ډېره مننه لودین صاحب که ته پاتې سې یو 2 دقیقې بیا پروګرام بس کړو. د دوستانو سره به خدای پاماني وکړو. خدای پامان، الله حافظ، وقت خوب خوش داشته باشم.